پخوانی بادشاهانو به د علماو ډېر قدر کو. نن د علم او د علماو قدر ختم شو. هارون الرشید باره کې راځي چې هارون الرشید یو ځل امام مالک رحمت الله علیه ته ویل زه علم حاصلول غواړم، زه خپل علم حاصلول غواړم. ویل لہذا ته داسې کار وکړه، زه خو ډېر مصروف سړی یم، واقعي بادشاهانو سره ټیم نه وي، نو ته ماله یو پیریډ ټیم وباسه او زما زی ته راځه او ما ته علم ښایه. امام مالک رحمت الله علیه ورته وویل نډر انسان، هسې خو دا امامان نه دي جوړ شوي. هارون رشید بادشاہ وقت ته وی علم چا پسې نه ځي، انسان علم پسې ځي. علم چا پسې نه ځي، علم ډېر قدر والا څیز دی، علم پسې انسان ځي. بس هغه پوه شو ویل چې زه خیر دی زه به هلته درځم. هارون رشید یو ځل لاړې هلته د امام مالک رحمت الله علیه په درس کې کېناست. نو بادشاهان خلک داسې سست خلک او هغوی د سهولت عادت خلک، نو هغه لاړې هلته درس کې داسې ډډه ولګوله. نو چې ډډه ولګو پخواني علما کرامو به د ادب ډېر خیال ساتو. نو هارون رشید رحمت الله علیه تا امام مالک رحمت الله علیه درس دوران کې ویل د الله رب العزت په قدر کې یو قدر دا دی، د الله چې قدر کې د الله په قدر کې او د عزت کې یو عزت دا دی چې د عالم به عزت کې او د سپینګیري انسان به عزت کې. چې کوم انسان د عالم عزت کوي او دا د سپینګیري انسان عزت کوي، دا داسې دی لکه چې د الله رب العزت عزت کوي. بس چې دی ورته یو سړی زر رامخکې شو ډډې ونه واله او کېناستو، ویل بالکل زما ستا په خبره باندې یقین دی او زه د الله رب العزت عزت کول غواړم، لہذا د نن نه پس به زه د عالمانو مخکې ډډم نه لګوم. بادشاهي وخت ته څوک داسې ویلی شي؟ موږ پې مدرسې نه شو کولاولی، هغه به ورته مخامخ ویل وروره نیغ کښېنه. داسې بادشاهان